السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نجیب الله زدران نن یو ځل بیا د دوبۍ په نړیوال لیګ کې خپل د مټو زور ښکاره کړ. یو ځل بیا زبردسته په زړه پورې لوبه د خپلې لوبډلې دپاره ترسره کړه. په یوه اوور کې د بالر څخه 28 منډې ترلاسه کړې، 4 شپږیزې یوه څلوریزه په یوه اوور کې ووهله. ډېر زبردسته لوبیږي. په دې وروستیو کې پرون یې هم زبردسته لوبه ترسره کړه. په نننۍ لوبه کې بیا ښه وځلېدی. دا لوبه د دوبۍ کیپټلز او ام آی امارات لوبډلو ترمنځ ترسره شول. د دوبۍ کیپټلز لوبډلې سره مجیب زدران ولوبېدی چې ونه ځلېدی، او د ام آی امارات لوبډلې سره بیا نجیب الله زدران او فضل حق فاروقي ولوبېدل چې دواړه وځلېدل. خو د فضل حق فاروقي او نجیب الله زدران لوبډلې بخت کار ونه کړ، لوبه یې هم وبایلل. ام آی امارات لوبډلې د لوبې پچه وګټل، په خپله یې د بالینګ پرېکړه وکړه. دوبۍ کیپټلز لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره 222 منډې جوړې کړې. د دوبۍ کیپټلز لپاره رومن پاول چې کپتان هم دی 29 منډې جوړې کړې، او جې روټ د تېرې لوبې په څېر نن یو ځل بیا 82 منډې جوړې کړې. امارات لوبډلې ته فضل حق فاروقي په 4 اورونو کې 29 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. ظهور خان په 4 اورونو کې 48 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. کرن پولار په 4 اورونو کې 46 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. امارات لوبډلې د 222 منډو هدف په تعقیب کې توپخانه پیل کړل. په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 206 منډې جوړې کړې. په 14 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره کپتان کیرن پولار ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړه. په 18 بالونو باندې 80 منډې جوړې کړې، 8 څلوریزې 6 شپږیزې په بیټینګ شاملې وې. او افغان اتل نجیب الله زدران نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې دپاره بریدګره توپخانه پیل کړل. په 9 بالونو باندې 13 چټکې منډې جوړې کړې، 4 شپږیزې یوه څلوریزه په بیټینګ شامله وه. په یوه لوبغاړي باندې په یوه اوور کې 4 شپږیزې یوه څلوریزه ووهله. په یوه اوور کې 28 منډې ترلاسه کړې. د دوبۍ کیپټلز له لورې لقمان په 4 اورونو کې 24 منډې ورکړې، 2 وکټ یې ترلاسه کړې. مجیب رحمان په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. دا لوبه د مجیب لوبډلې په 14 منډو وګټل. که دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.